ته څنګه نه سلامونه په خیر جوړ. په دا پښتنو کې مې دومره تک توره مخ دا دومره تک تور لګیا بل بات دا تور د تور دا تیاره کې ځلېږي تیاره ده دا تا باندې د مور چې خوړلې سوی چرګې در باندې خوړلې که سوی ډوډۍ سوی شودې جوړ په خیر. ته ماته ته ولې داسې تورې تیاره ده که نه مونږ کې توران له کومه راغلل خدای پاکه نه بس دا شرم چې تور ښه نه وه تور ښه نه وه ښځه دا ووایي چې ته دغه پټین ماما ډېر سپین ده تک سپین ده لکه شودې دا ته ښه یې که پټین ښه ده نه دواړه ښه یې تاسو ما څه کوئ مړه ته د کوم ځای زه د پېښور یم پېښور ښه پېښور کې خو بیا لږ پېښور کې خو ګرمي ده ګرمي خوړلی ګرمي د پېښور ګرمي تک تور دی لمر سوی یم او ګرمي دي اوس خیر دا موسم خو ګرم نه دی یخ دی ډاکټر صاحبې هغه نوي دا لږ لیو ته راواخله هر وخت کې ارمان کوو زه دې سره لیو راځم اوس یې ماته وویلې ما ته یې زنګ وهلی نوي د ارمان ما دلته منشن هم که او تا زه راواخېستم خو زه هم داسې ته په تیاره کې یم نو څه خبر یم نوي د ورته مسیج وکړه نوي داسې دا بل هلک نه پوښتنه وکړه له پېښور کې یې که وطن نه ښه پېښوریانو دا میسج وکړه ورته دغه وکړه سر باندې پېښوریانو دا ماجرو چې کله جنګ کوو تاسو هلته پناه ورکړې وه په پېښور کې دا ماجر قوم ته د دوی خو په نصیب کې مهاجرت ده یا په پاکستان کې مهاجر یا په اروپا کې بلته ګوره څنګه بریتونه راته هغه کوي بریتونه په رواجي بریتو د مو لاسونه لږ غاښونه سړی پرېمینځي تک تور دغه چې چونجي ورکړې دا غاښونه مې ټول خراب شوي دي دا خو زه نسوار کوم غول خورې زه نسوار کېده دا خو به سبا خورې کینسر بسې پوره خوله به د نیمه لاړ شي دا کوم خدای پاک سپینه ته وګوره ته غاښونه وښیه نسوار نه کوې پېښوري نه لږ زار وخوره زه نه کوم نسوار نسوار که ته څه کوې شیم نه کې چای چکي شین چای چکي دا ریکویسټ ورته ولېږه ترخې اوبه ترې ریکویسټ ولېږه ورته لایک دې راخلي نوي ده پوښتنه وکړه دا ورته چې ولې تک تورې دا ته ولې تک سورې زه خو سپینه یم ښځه دا خبرې مه کوئ راځئ مودې ته راسو دا پېښوریانو دا ماجرو ده چې تاسې دومره وخت ورکړی او دا ټول ګیلمجم مو پېښور کې ساتلي او دوی تاسې پوټین سره هم دښمني وکړه دا پوټین خو بېرته خپل یوکرین ونیو زه ماته زنګ راځي